ته سیلان ګاونډي هیوادونه ورخطا کړي. زمیر کابلوف وایي روسیه په راتلونکي پسرلي کې له طالبانو سره دوه اړخیزه کاري ډله جوړوي. د افغانستان په چارو کې د روسیې ځانګړي استازي اعلان وکړ چې مسکو غواړي د 2015 کال په پسرلي کې د روسیې او طالبانو دوه اړخیزه کاري ډله جوړه کړي. د تاسو شانس د رپورټ له مخې زمیر کابلوف ویل چې دغه کاري ډله به د اقتصادي همکاریو د بین الحکومتي کمیسیون ځای ونیسي. دغه کاري ډله د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پر بنسټ جوړیږي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په سولیوف ژوندۍ خپرونه کې وویل چې دغه فورم به د بین الحکومتي کمیسیون په توګه د لنډمهالي بدیل په توګه کار وکړي. کابلوف ویل د نوي کال په پسرلي کې به د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو لپاره دوه اړخیزه کاري ډله جوړه شي چې د رژیم د نه رسمیت په دې شرایطو کې به د اقتصادي سوداګریزو او نورو همکاریو لپاره د بین الحکومتي کمیسیون د ځای ناستې په توګه کار وکړي. د روسیې سترې محکمې د 2003 کال د فبرورۍ په 14مه د طالبانو ډله د یوه ترهګري سازمان په توګه په رسمیت وپېژندله او په روسیه کې د دې ډلې پر فعالیتونو بندیز ولګاوه. روسیه دا مهال له طالبانو سره نږدې ډیپلوماتیکي اړیکې لري او مسکو ویلي چې د ترهګرو ډلو له نوملړه د طالبانو د نوم د ایستلو په اړه خبر کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې وروستیو کې یو قانون لاسلیک کړ چې له مخې په روسیه کې د ترهګرو سازمانونو د لنډمهالې تعلیق اجازه ورکړل شوې ده. د دغه قانون له مخې د روسیې قضایي ارګانونه به په لنډمهالي او مشروط ډول د ترهګرو ډلو له نوملړه د طالبانو نوم ایستلی شي. د نوم پلس چینل لیدونکو وخت تر همدې ځایه و، تر بیا ښې چارې ولرئ.